جی حکومي نوالو را سره ناست عرفان سعید صاحب. عرفان صاحب جی جان بونیر ته مخکې راغلی که نه؟ مخکې بونیر د ډېرې پیرې راغلی جي. نو خوښ شوی دی که نه؟ ځکه خو ورته بار بار راځو چې خوښ هم دی. خاص څه خبره پکې ده یار د بونیر په دې خلکو کې په دې علاقه زه خو سوات او بونیر تقریبا یو شان دي خو خلکو پسې سړی چې راځي که نه. او زبردست نډک دی ځکه دلته چې ښکلي هم راځي په احترام راځي. دا و عرفان سعید صاحب او زموږ سره ناست دی جناب محترم عمر سعید صاحب. عمر سعید صاحب څه بول غواړي یار؟ جی د بونیر په ښکلا مبارکې خو د شعر ویم هغه شعر زه لږ موډیفای کړم. بخښنه غواړم وایي زه حیران به د بونیر څه صفت بیان کړم. زه حیران به د بونیر څه صفت بیان کړم او ګوډه که د هر طرفه څه کې نه خوږه ده. شاعر نه بخښنه غواړم. دومره تاسو ډیډیکیټ کو ډسټرکټ بونیر ته. او ډېره زیاته مننه. خان صاحب دی او که زه ورته دونه انټرویو کوم نو تاسو به وایئ چې غیر قانوني کار دی ځکه چې په ډرایوینګ کې خو خیر بیا هم خان صاحب سلام وکړم مینوالو ته. السلام علیکم. انشاءالله چکر به لګو ډېر ګرما ګرم بس روان یو تر سره انشاءالله چې دا چکر بیا ښه مزناک وي. خو مینوالو موږ سره به اوسئ لټون بونیر سره خپل ورور کوربه اقبال موږ سره به اوسئ. سټارټ وکړئ. عرفان سعید صاحب نه یو شعر دی موروجي. ها شاعر وایي که نه جی وایي ستا غم چې زړه ته راشي نور غمونه ورته پاسي. ستا غم چې زړه ته راشي نور غمونه ورته پاسي. لکه خان حجرې ته راشي او نوکران ورته لکه ډېر زیات ښکلی یار ډېر زیات خیال لکه خان حجرې ته راسي او نوکران ورته ودرېږي. لکه خان حجرې ته راشي ډېر زیات ښکلی یار. کتونکو دا مخامخ چې تاسو په دې غرونو کې د سپینې ګټې نه دا د ضلع بونیر په تمامه ګرد نړۍ کې مشهور هغه سنگمرمر دي. مختلف کاڼه دي مختلف نمونه لري چې دا ډېر مشهور دي. په دې باندې یو ډاکومنټري مې کړې هم ده نوره به هم کوو. هر دویم غر چې دلته دی هغه راکنستل شوی دی. په دې کې مختلف پیشندرانې کار کوي. د مختلفو علاقو نه پکې خلک چې کوم دی نو مزدوران دي. لوکل خلک پکې هم دی د بهر خلک پکې هم دی. د دغه مزدور پکې مزدوري دیاړي هم سټارټ ده. خو پکار دا چې د دې مو په عملي توګه باندې غور وکړو. د دې د سیفټي په حواله د دې زمونږ علاقې ته څومره فایده ده په دې ټولو خبرو باندې به انشاءالله په دې خبره کوو او پروګرام به هم کوو. او هیله من یم چې حکومت هم دې ته پاملرنه وکړي چې په عملي توګه باندې د دې دپاره یو پازیټیو لار وګوري. دا اوس مونږ کینګرګلی چوک ته راورسېدو. د کینګرګلی هغه بازار دی چوک دی. جی حکومي نوالو د چا سره چې زموږ ملاقات کېدو والا هغه دی عمران زموږ ډېر خوږمن ملګری میلاو شو. عمران د کینګرګلی ډېر یو ښه زموږ ښه ملګری دی. خان بھائی عمران په اوله خو څه ووایې که نه انتظار هم درته خورا ډېر وکړو یار هغوی پټ شوي نه خیر نه تا ټلیفون څه کوي تا یې ټلیفون کوم ځای سره لګي څنګه دی موږ زوم کار نه کوي. عمران صاحب ته به د احسان یوسفزۍ شعر رالیږو چې څوک لیوني نه دي چې هسې دل تیاره ګرځي. څوک لیوني نه دي چې هسې دل تیاره ګرځي او په دې کوڅه کې خو به څوک د چا دپاره ګرځي. خیرانه ماحول په الله یقین وکړه په دې لار نه یو پوه شو. بابو خو په دې کوڅو کې موږ د عمران صاحب دپاره ګرځو. بابو کینګرګلی زبردست د کینګرګلی د جناب محترم زرین نانا سره ملاو. ډېره مننه ډېره شکریه الله مو عزت وکړه. جی حکومي نوالو روان یو سنګور روډ طرف ته ټاپ ته کوشش کوو چې وخېږو یا چې کوم ځای ته ورسو هلته به موږ بیا تمه کوو.
عمران صاحب او د کینګرګلې د کلی د سره وجود کې عمران صاحب څنګه یار ډېر مننه جی د استادانو نه ټول مې دي سوجه ده یار یاره پس تا د دې مینه ده جی او زما مینه پکې شته کنه یار تاسو به دا خاص کر پکې ستاده کنه یو شعر یو ټپه خو پکې ډالې نه کې یار یاره شیرونه خو ډېر نه راځي او مین پیډېری ما ډېر زیات خان بھائی شکر خو ډېر مزه کړی دا خو باران نری نری وریږي او نری نری هوا سره چې کوم دی چلیږي او سندریز ما هم طرف ته موږ روان یو لکه او مرسید صاحب جی جی او عرفان سعید صاحب او کنه یار څه خو وای یار مالموسین چې په سراج چې هغه دغه ماته استوي چې را ما تاسو د مربل چې ما ول د سواد د زمرد چې ما ترایت شي جی سر نو حالانکه دغه سراج چې په کته کې د حکومت نه بلکې خصوصا زمونږ د واکدارانو نه ګلګي چې کوم بینیفټس موږ د ملاتړ په کار وغه نه ملوي نه ملويږي بالکل زمونږ زمرد د سفارت نګړ په خسته انداز کې وای چې جی تاسو خوشحالي کوئ مزه کوئ منګو د وسپنو بارانو کو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاو ډیر زیات خو حقیقت ویلې ده جی خو مینوالو سنگاو روډ ټاپ ته موږ راوختو دغه مخامخ چې تاسو یې نه دا کینګرګلې کله مطلب زموږ دغه پاتې شو دغه خپل کله چې د خایستونو په کندوري کې په مینس کې را جوړ پروت دی عمران صاحب هم دغه کلی دی د خپل کلی په حواله ته وایي وجري په کې څومره دي آبادی تقریبا څومره ده آبادی تقریبا 6,000 کوره کلی دی او په خو اجرو خو دوه اجرو یا څو ډیری ولا کوړی وړي خو خاص کم بیا د دې دا دوه اجرو مشهور دي پوښي د لوګر او کرخه جی رسم رواج هم دغه بالکل زوړ رسم رواج دی او بوخانه اوس مقام رسم رواج کو د اجرو په لیول باندې پوښي غم خادي ټول زمون یو ډیر زیات ښه حکومتوالو د خپل کلو د خپل اجرو د لارو کوسو ها کلتوري رنگونه په بازو کلو کې وس هم خلکو ساتلي دي د خپل دغه کلو او په کار د چې مونږه دغه سزونه خپل کو او په باندې کار وکړو کوم چې ګرد الوت شوی دي مطلب په دغه دوړ کې پټ شوی دي هغه دوړ ته لرکو دغه وجري دغه لارې کوسي دغه ګودرونه دغه خپل کلتوري رنگونه مونږ بیا مطلب را تازه کو او نړۍ ګرد نړۍ ته وایو عمران څنګه بالکل جی ډیر زیات مسنه ډیره مننه ته زموږ د کلی پاواله باندې یو ریپورت ورکړي ډیره مننه ډیره مهرباني عمر سعید صاحب رانه هو بالکل چاک مزه زموږ د سواد سیمې ملما زما زړه ته ډیر زیات رانیزي څنګه چکر خو ما په خیال خروان ډیر خوندور او ډیر زبردست ما خو نه ایکسپیکټ کوله چې ګونه کې دې زبردست او دومره پرکشش او زبردست علاقه حالانکه ما خو هیڅ نه بل څه او دغه مېری دا ورونه دغه چې ماول د یقین وګړي سواد ورور بوت زموږ په خایست حکومتونو دا یو شارټ ټور موږ ډیر نه سفیر روان شو دا لوکس په تاسو ټول ته ډالې وی په ځان به خیال ساتي لک را سره نور پاتې شي درته نور خایستونه خو ډیر جی خوږو کتونکو اوریدونکو دا سنگاو ټاپ ته او دا ګیر چې پرتا سویني دا دغه روډ ته دی دا سنگاو میا خان دغه علاقې د مردان ضلع مردان دغه علاقې او کلی تاسو ته کوم کاری جی خوږو کتونکو بالکل د سنگاو ټاپ ترالو بیا په ټاپ کې به داسې د ټاپ کټره هغه باندې چې کوم دی نو عرفان صاحب عمر سعید صاحب رحیم زاده خان صاحب عمران صاحب او زه ستاسو کشر دی ماته کوله نو مو به دونه نه دی کوله ستاسو کشر چې کوم مشران اوري نو موږ د پاره کشر نو ډیر ښه موسم دی ګیر چاپیرو ګوره تاسو دغه کلاګانې رنگینې ښایستونه ډیر غټ خوند کوي مې ورو راشي څنګه و دغه روډ ته خامخا راشي رحیم زاده عرف خان زما ډېر خوږمن ملګری دی تاسو ته اکثر به وینئ
خانه څنګه و درالو یار راغلی خدا سټیر یو نن خو ډیر غټه مزه بس دا خو دې څنګه و ټاپ ته سوري مخامه ده کنه عمر سید او صاحب نره ده باران وریږي ډېر خپل لکه شاعرانه موسم دی بالکل او ډېر مزه کوي او زموږ سره اوس دی وخت کې مېلمانان دي سوات ولا سره نغلي بالکل بالکل هغه څه کله راوستي بالکل راځي دې ته علاقه خو دا بالکل موږ څنګه و ټاپ ته څنګه و ټاپ ته غر ده کنه څه وایي غر وایي او غاخه غر عمران صاحب څنګه و غاخه غر دي ته کو څه وته دې ته څنګه وغاو بالکل غاښ موږ ورته نمونه دغه وجه څنګه و ټاپ کنه خو بیا ته څنګه وته وای کنه او کنه په دې باندې انګريز باندې خړلې ده ما دا په باقاعده ډاکومنټ راکوي باندې کې اصل کې بونیر کې دوه ځای دي پوه یو په بونیر ته فراتک باندې یو په څنګه باندې ماته خړلې او پمبېله باندې په دې کله کله د لارې ګورم په کې دغه شته د امبېلې په کې ذکر شته د علم په علم کې هو لکه سکندر اعظم او دغه دی دا خبر راځي دا چې په دې لار باندې زموږ مشران په خا دا غرب هغه تیمره ما ته نه ولې نمبر نه ناغه دا غرب هغه پیدل وو او ډېر په مشکله باندې دې ته موږ سم وایو کته کوم سمدان علاقه دا کاټلنګ وغیرہ سیده بزګنا ما ته غوړې دغه د خاطر چیزونو دې غړه مغتلو په دې خرو کچرو باندې بتلو او کاروبار د بار بتلو ډېر په مشکله باندې جی اوس الحمدلله تاسو ګوره خو بهترین روډ وته دی په دې ګرام غر کې دا خپل روډ وته دی موږ موجوده حکومت او کوم پاکستان کې کوم حکومت ته او شکر ادا کول پکار دي چې را دلته دا روډ وخو په دومره ګرام غر کې غر ته ګورئ ډېر ګرام غر دی دا رحیم الله یوسف دې څخه پدې کې ډېر لوی کار کړو او اچھا چې کړه دی بس بالکل کار کړه ډېر زیاته مننه ډېر زیاته مهرباني ځان ما سره د ناشې د پاره دې ته ما زیګره او د ما هم د مين ناشته وي دا د ځان سره لګره عمران صاحب ډېر زیاته مننه یار نو لګه تسکه په خپل جواب هغه مینه ولا په دې وخت دا خبره ډیره ضروری کړم دا کم گاډي تاسو وینئ او دا کم ګیر تاسو وینئ دا ډیر خطرناک ګیر دی د څنګهو روډ په ټاپ باندې په دې کې ډیر زیات په احتیاط سره راګوزیږي دا گاډي ګوره مخکې روان شو بیري اوس کو بیا لاړې دا ډیر لوی ګیر دی او ډیر لکه په چړای ټایپ باندې دی او دا بیا خطر چې دی دا لو کمر مطلب دی نو ډیر زیات خیال وکړئ جی حقوق دونکو ډېر غټ خوند کوي او زم چې یو ځل خامخا راشي څنګه ته او څنګه د ټاپ ته راشي ډېر غټ خوند نه کوي د استاد یو فاد راشي څنګه ته وړه ډېر مننه ډېر شکریا او لکه استاد صاحب په کې څه وایي جی حقوق مینوالو دا ما هم دی موږ واپس کوو د څنګه او دغه ټاپ کوم روډ چې دی هغه څنګه ټاپ نو واپس یو کړه خانه خوشاله کنه ورو الحمدلله ډېر زیات خوشاله عمران ساوند ډېر زیات مننه مونږ ډېر غټه ډېر مننه عمر سعید صاحب ډېر مننه جی بابو حسین صاحب او استاد صاحب عمران صاحب یقینا ډېر خوند دی او عرفان صاحب سر جو ډېر خپل ځای مولید او چرته نصیب به مو شعر په دوه کنه ان شاء الله شعر باندې بار صاحب اخري ډېر زیات مننه ډېر مهرباني حقوق مینوالو زغلطیان شي بخنه شارټ او لاګس ټایپ جوړ کو یو شعر بدغه مجدار خپل زمونږ اوس په جدایګي غنوي چې ای وخت سبه وخت د جدا کړم د ملګرو نه ای وخت سبه وخت د جدا کړم د ملګرو نه وس مې پاغه محفل کې پاتې تش یادونه شو ډېر په لوی درنښت سره تاسو نو به اجازه غواړم سره خپل ملګرو خصوصي بیا د خپل فوګلن ملک خان صاحب سره ډېر زیاته مننه خوشاله راته اوسئ د الله پامان